نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمناه من لدنا علما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف و اللهم صل على سيدنا وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل ما من لك. دا سه مسأله وه چې نن تقریبا د اتوار شپه وه که نه، د اتوار شپه سراج صاحب زمونږ ځای ته راغله او ما ته دا وویل چې زمونږ په کلي کې یو مفتي صاحب دی او هغوی مونږ سره د مناظرې خبره کړې ده. نو هغې باره کې چې دی نو ما ته ویلي دي که ستاسو ځای وي که زما ځای وي که د مولوي صاحب ځای وي زه مناظرې ته تیار یم په دې مسلو، خو پیل او مسله چې دی نو د علم غیب کوو، بیا توسل او دغه رنګې د عامیانو دپاره تبلیغ شته که نه. چونکې بیا مفتی صاحب بار بار د دې خبرې اظهار کو چې پیله مسله د علم الغیب ده، ځکه تاسو ته زه مسلمانان نه ویم نو پیله خپل اسلام ثابت کوي، بعد کې به نورې خبرې کوو. سراج صاحب ما ته ټلیفون وکړو چې علم الغیب باندې مسله کوي، ما بس ټیک ده دا مسله به وکړو، باقي مسلې په قیاس کو، ځکه یو شپه کې ټولې مسلې نشي کېدلی. بهرحال د هغې وعدې موافق زه دلته رالم او زما مد مقابل مفتی صاحب حاضر نه شو، ګل نبی مفتی صاحب. د هغې مناظرې ابتدا د څه نه وشوه نو دا به تاسو ته سراج صاحب د دې وضاحت وکړي. سراج صاحب تاسو ګل زمان صاحب سره زما هسې سرسري ملاقات وشو نو ما پې سلام واچولو. ګل زمان صاحب ډېر خوشحال شو، ما ته یاره شکر دی چې تا خو په ما سلام واچولو. نو ما یاره ما دا هم غلطي وکړه ځکه چې ستا په نظ واسې موږ مشرکان یو، نو مشرک نه یو د سلام تمه ولې کوې؟ نو ما ته یې چېرې دا چا ویلي؟ ما یاره تا داسې دا ټول مالت کې تا خبره دغه کې چې دا ستا جي پسې مونځ نه کېږي دا مشرکان دي او دا. نو کوم ستا جي عقیده ده هغه زمونږ هم عقیده ده که نه، چا مشرک دی زمونږ هم مشرکان یو. بیا نو ما ته یاره زه خو دا ثابتوم شم. نو ما یاره دا خو ښه خبره ده چې ته ثابت کړې، نو مونږ هسې موږ خپل مونځ هسې ضایع کوو. نو ما ته چې کله راته وایي چې ثابتوم، ما بس نن شپه راشه. د شپې جومات ته رالو، تقریبا مونږ 2 غنټې خبرې ترې وکړې. نو بیا ما ته یاره زه خو نه پوهېږم زما مفتي سره مفتي سره به خبرې کوي یا مفتي پسې به ځم. ما داسې چل وکړه چې ستا مفتي مطلب چې ته به مفتي له ځې بیا به ماله راځې بیا به مفتي له ځې، نو ښه خبره دا نه ده چې ستا مفتي هم په یو مجلس کې راشي او مونږ مطلب چې خپل ستا جي ته ووایو چې مخامخ، نو بس یو په لنډو باندې به مطلب چې مونږ نتیجې ته به ورسو. خبره په دې شوه چې ما ورته پیله زما او ستا چې ټول نه زیات مونږ سبا پکې شورش شوی دی، نو هغه مسله د الصلاة والسلام علیک یا رسول الله والا دی. دا خبره مې ورته ولیکه. لاړو مفتي صاحب لاړو سهار رالو ما ته، نو ما ته یاره مفتي صاحب وایي چې یاره پیله مسله چې دی د علم الغیب کو. نو ما ورته ویل یاره علم الغیب هم وکړو، خو ورسره بیا توسل ما ولیکلو ورسره او د امیانو دپاره تبلیغ، دغه 3 مسلې ما یاره په دې 3 باندې به بحث وکړو. بیا مفتي صاحب ما ته رنګ وکړو، نو ما ته یاره داسې چل دی دا د عقیدې خبرې دي او مونږ چې دی که نه تاسو لکه مطلب چې مونږ وایو چې تاسو مسلمانان یې نه، تاسو مشرکان یې. نو پیله ته ځان مسلمان که، نو هغې نه بعد بیا د الصلاة والسلام علیکم یا رسول الله دا خو درود دی، نو درود به او مسلمان دپاره دی. نو ما یاره بس صحیح ده څنګه چې ستا خوښه ده، مطلب چې ما مولوي صاحب سره خبره وکړو چې هغې صرف په علم غیب باندې خبره کوي. مولوي صاحب ما ته ویل چې بلکل بس صحیح ده. مفتي صاحب ته مې ویل چې یاره کله اوسګار یې که نه، نو ما ته یاره زما خو درسونه دي، ما یې جمعې پر ورځ هسې هم ستا چوټي وایي او. نو ما ورته ویل جمعې په شپه صحیح ده؟ ما ته بلکل صحیح ده. ما ګل زمان صاحب ته مې وویل مولوي صاحب سره مې خبره وکړه چې جمعې شپه مطلب چې د جمعې ورځ د چوټي ورځ وي
د جمعې شپه ان شاء الله مطلب بیا دا خبره پکې رااله چې کم ځای ګل زمان صاحب ته پیل مول چې لکه ستا مثال طور باندې داسې یره ده یا نور څه داسې دي ستا مفتي سره داسې تحفظات دي ستا نو ستا کور ټول ته دغې سړی هغه یره زما کور ښه نه دی ما ورته ویل زما کور لاړو مفتي صاحب ته مفتي صاحب ورته ویل چې ستاسو استاد چې دی هلته مونږ ځو ما مدري صاحب سره خبره وکړه بیا دویم ورځ بعد بیا مفتي 2 ورځو پس ما ته رینګ کوي چې هغه ځای صحیح نه دی یار ستا کور صحیح دی دغه شپه ټاکلی شوې وه او نن په دې مطلب چې واده نه د خلاف ورزي په هغه باندې مفتي صاحب رانلو زمونږ ورسره په ټلیفون باندې داسې بحثونه ورسره وشو او زما ورور مطلب چې نیم به تاسو ته ووایي چې نن لکه نن مونږ داسې لکه لږ غیرت هم پکې و نو خامخا به د هغو سره نن خبرې شوي دي که نه جی ښکاره نو هغه نن ښکاره خبرې دا خصوصي ورپسې لاړو چې یاره نن مطلب چې نن دا ولې کینسل ولې کړو چې یاره تاسو دا کم خلاف ورزي وکړه لکه هغه چې کم خبره دا به دا ووایي که نه دا بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مولوي صاحب زه خو دې مناظرې نه ډېر زیات نوم خبر او خدای شته زه چې کله خبر شوم ګلزمان استاد ما ته شرایط راوړي څه شرایط راوړي هغې کې یو شرط دا لیکلی و چې مناظره به ستاسو کور کې کېږي او مناظرې نه مخکې یا مناظرې منځ کې یا بعد کې که ستاسو کسان راغل نو تا به تاسو بللي نو ما ګلزمان استاد ویل دا خو ډېره ګرانه دا خو امپاسبل خبره ده ځکه چې خامخا د شپې تاسو د شپې مناظره کوئ نو اواز به ځي زما چې کوم مالت کې کسان یا به خبرېږي یو بل کس به راځي نو ته به دا وې چې بس ما مناظره وبلله ما دا شرط مو غلط دی او تاسو کوم مناظره کوئ په دې شرط باندې نو تاسو د ورځ یو کوئ نو زما هلته د خور کور شته او زه تاسو له خالي کوم تاسو پسې به ور بند کوم تا مولي صاحب له پیش و تاسو پوښي تاسو خپل کار کوئ خیر هغه بیا شرایط ما راوړل هغې کې ما ترمیم وکړو هغې کې ما امنډمنټ وکړو چې دا داسې ده هغه بیا سهار استاد لاړو ګلزمان استاد خپل مفتي صاحب ته او مفتي صاحب سره بیا زما هم 18 منټه خبرې شوې خو مفتي صاحب دا وګڼله چې یاره دا چې کوم نه پرونی خبرې کوم چې مونږ د تېښتې لاره ګورو مونږ تښتو چې مفتي صاحب خبره دا وه ګل نبي صاحب نو خدای شته دې خبره باندې ډېر زیات غوسه شوم او بیا ما کاري صاحب ته وویل چې استاد جي دا مناظره به خامخا کېږي او زمونږ په کور کې به کېږي ټوله ذمهواري زه په خپله لم بیا ګلزمان استاد د شپې ما پسې کور ته راووتل داسې کېږي ځکه چې ګلزمان استاد نه هلته نه سګنل میلاو شوی چې زه مناظره نشم کولی ګلزمان استاد پیش شوی او ما ته یې وویل چې لکه هغه یار داسې تختې لګیا ده هغه نه کېږي بیا زه نن ماسپښین مازن وروستو زه ګلزمان استاد او یو بل ملګری او مفتي صاحب پسې لاړو زمونږ تقریبا 1 غنټه بحث ونه شوی زه هسې تللی وم چې تاسو دا مناظره وکئ خو مفتي صاحب ډېرې ګډې وډې خبرې کولې نو مفتي صاحب صرف یو شرط باندې دا مناظره نه کوي چې سراج استاد نعیم استاد ته ولې ویلي دي په دا یو شرط ما مفتي صاحب ته ویل چې مفتي صاحب دا خو د ماشومانو خبرې کوي که سراج استاد نعیم استاد ته ویلي دي نو ګلزمان استاد ما ته ویلي دي نو دا مخکې خلاف ورزي ستا کس کړې ده مخکې دې ته و چې تا دا غلطي ولې کړې ده او که بیا هم دا ته وی چې داسې کار شوی دی زه مفتي صاحب طرف استاد جي طرف نه زه تاسو ته وایم چې هغه یو کس خبر کړی دی تاسو 10 کسان خبر کوي ځان سره راولئ او کوټه کې کېنوئ زمونږ به صرف 2 کسان وي دا ټولې خبرې ما سره په ریکارډ دي او زه انشاءالله زه که چا ته هم څه هغوی نو دا ما سره راتلی شي دا به زه سي ډي کې هم دا ریکارډینګ انشاءالله چوم مفتي صاحب بیا ډېر هغه شو چې داسې او مفتي صاحب ایون چې دومره زیات غوسه شو ګلزمان استاد ته چې هغه په مخ هم ووالو داسې بیا مفتي صاحب 3 ځل رانه پاسېدو مونږ په زور مفتي صاحب ته کېنه او دا زه قسمیه دا خبره کوم چې مفتي صاحب څه ټیم چې ما سره خبره کولې هغه ټیم مفتي صاحب رپېدو بیا مې چې 3 ځل باندې کېنولو مفتي صاحب هغې ته مایل چې اوس به ته ما ته داسې کار کوې چې ما ته وایي چې ستا څه هغه دی مفتي صاحب ویل چې زه نن مناظره نه کوم او دا اختر نه وروستو کوم او چې دا به ټایم هم زه ټاکم هر څه به زه کوم نو ما مفتي صاحب ته ویل مفتي صاحب ټیک شو خو څنګه چې نن تښتېدلی که نه داسې به اختر نه پس هم ته تښتې ما ته معلوم چې ته څومره تکړی او دا مناظره چې څنګه نن ته نه راغلی بیا هم نه راځې مفتي صاحب ما ته ویل چې نه که زه رانغلم زه به تا ته 10 लाख روپۍ هغه به در کوم جرمانه به در کوم دا څیزونه ما ریکارډ کړي دي مفتي صاحب چې اختر نه وروستو به
زه ټیم هم تاسو ته درکوم او ځای به هم زه ټاکم او زه به پخپله زه تاسو سره بحث کوم او که ما بحث ونکړو نو 10 لکه روپۍ به زه تاسو ته جرمانه درکوم. دا خبرې شوي دي او دا خبرې ما سره د موبایل کې سیف دي، ما ریکارډ کړي دي. انشاءالله زه به مفتي صاحب تاسو ته مې ورولی دي او چې دا سیډي جوړېږي نو مخکې به زه دا خپل ریکارډینګ نه کې واچوم. خاجي چونکې مسله دا وه چې موږ سره د نن نه تقریبا 4-5 ورځې مخکې موږ سره وعده کړې وه چې موږ د مناظرې ته تیار یو او دا دعوه د علم غیب دا د مفتي صاحب د طرف نه وه، زمونږ د طرف نه نه وه. او په دې مسله باندې دا ډېر ټینګ ولاړو چې خامخا د علم غیب مسله شي او په دې باندې بحث کوو. موږ تیاری کړو، کېدای شي تیاری به کړی هم و خو دا به د هغه خوش قسمتي وګڼو چې یاره را نه و. او آینده کې م انشاءالله چې دی نو لکه موږ تیار یو چې څه ټیم یې ویلې نو څه خبره نه ده په دې کې. او که دا خپله راځي که استاد راولي دا د خدای پاک دین دی او دا خدمت دی. دا د الله نه سوال کوو چې خدای پاک موږ ته د خپلې عقیدې او د خپل مسلک او د خپل مذهب خدمت نصیب کړي. خو چونکې دې مسله کې علمي خبرې دا د مناظرې د بحث سره تعلق لري، هغه طرف ته نه ځم. ما خپل یو سوچ وکړو چې دومره موږ تکلیف کړی دی، کتابونه راجمع کړي دي او راغلي یو، نو زمونږ دې مسله کې د ډېرو عوامو ورونو دا شک دی چېرې دا مسله څنګه ده. نو د عوامو د اصطلاح موافق او د هغوی د فهم موافق چونکې ځای د مناظرې دی دا ځای دا مقرر کړی او الحمدلله د اهل سنت والجماعت عام طور باندې هم دا قانون دی چې چېرته د مناظرې ځای مقرر شي هلته که څومره مشکل هلته ځان رسوي. په تخبیې کې د قاري صاحب محترم موږ سره د 20 لکات تراو مناظره هم د دوی د طرف نه دعوت و. زه تخبیې ته لاړم او جمعات ته 2 بجې د زیارت ورځ وه فضل آباد کې او هغه کیسټي بازار کې میلاویږي. دوی هغه مناظرې ته حاضر نشو. دا یوازنۍ اوسنۍ خبره نه ده. بیا د دې بیا د هغې نه وروستو په مردان کې دغه ورته وایي څه کلی ورته وایي هغه حاجي صاحب دی چې پکې اوسېږي هسې ښه کلی دی نه یو حاجي صاحب راځي که نه نه د مردان د دې میل نه دی خو یو کلی ورغلی ناشنا کلی دی اوس مې ذهن نه ووتو. خو بهرحال هلته د هیله کورخ کې د هیلة الاسقاط مناظره وه او د دوی د طرف نه موږ ته دعوت راکړی شوی و. زه هغه مسله کې ما ته دا خدمت حواله و، زه به خپله لاړم هغه ځای ته او دوی حاضر نه کړی شو، حاضر نه شو. د هغې نه وروستو بیا د دې زه عمرې ته تلمه د روژې نه مخکې او دې اثرخانۍ کې د میلاد مناظره وه هم د دوی د طرف نه دعوت و او پای کې هم دا خدمت ما ته حواله شوی. زه لاړم هغه مناظرې ته، دوی پولیسو ته پیسې هم ورکړې وې خو چې کومه اجره وه هلته زه حاضر شوم، دوی حاضر نه شو. بیا د هغې نه وروستو تقریبا د دې اختر نه یو څو ورځې مخکې زمونږ د مدرسه شروع کېدله زیارت په ورځ باندې کیسټي بازار کې میلاویږي. د دې په بو تاڼه کې د ډي سي پي صاحب په دفتر کې انکې 3 مسلو د طرف نه د دوی دعوت شوی توسل او د تبرک او دعا بعد سننو. د توسل خدمت چې دی هغه غلام مدرس شیخ صاحب ته میلاو او د تبرک خدمت چې دی نو هغه یاز باچا صاحب ته میلاو. دعا بعد سنن خدمت چې هغه ما ته حواله موږ هغه د ډي سي پي صاحب دفتر کې 3 غنټې تېرې کړې خو دوی حاضر نه شو. دا چونکې د دوی اوسنی خوی نه دی، اوسنی عادت نه دی. نو دا د دوی همیشه عادت ته انشاءالله تر قیامته پورې. دوی چونکې په هر مسله کې مدعیان د نشته دي، هر مسله کې وایي چې دا څیز نشته نو خدای پاک دوی نش کړه. چې څوک د نشته دعوه کوي الله پاک یې نش کوي. دوی تر اوسه پورې چېرته نه مناظره وګټله نه د مناظرې میدان ته راغله. ما سره په یو موقع کې په حکیم آباد کې د رفع الدین په مناظره کې مخامخ شوي دي. بازار کې کیسټې میلاویږي، اگر که هغه وخت کې ما سره وسایل نه وو، کتابونه را سره نه وو، خو چونکې موږ په حقه باندې و خدای پاک موږ سره احسان وکړو هغه کیسټې بازار کې میلاویږي. دوی د رفع الدین په اثبات کې الحمدلله یو حدیث هم نه ویلی او خلکو ته وایي چې یاره موږ سره 400 حدیث دي او څوک وایي 200 حدیث دي، څوک وایي 400 حدیث دي. په هغه د مناظرې په میدان کې د حق په میدان کې دوی سره یو روایت په دې نه و چې رفع الدین ځان له ثابت کړي.
بهرحال نن عمر د خپل عادت موافق دوی حاضر نشو. دا څه خبره ده چې تا نه هم ته ویلي دي یا دې نه دي ویلي، تاسو ټولې دنیا ته ووایئ. دغه څه خبره شوه، تاسو ټولې دنیا ته ووایئ راځئ مناظره کوو. موږ خو په دې نه خفه کېږو. دا دی موږ د دې وجه نه دا دی کیسټ ډکوو او د خپلو عوامو ته دا خبره کوو چې موږ چې کومه مسله کوو دا قرآن و سنت نه ثابته ده. مهرباني دوی کې دوی د دې جوابونه وکړي او د زه اخره کې د ټلیفون نمبرم موبایل نمبرم ورکوم. کم وابي یا پنځپیري چې د دې خبرو جواب پیدا کو او دا عبارات غلط ثابت کړو، زه ورته صاحب 1,00,000 روپۍ انعام ورکوم او زه انشاءالله هغه مسلک ته او هغه مذهب ته اورېدلو ته بالکل تیار یم. او ما ته دې ووایي چې دا تا عبارت غلط ویل یا چې دا حواله غلطه وکړه، دا ثابته شوه، دا څیزونه په دې کتابونو کې نه وو، زه ذمهوار یم. نو د خپلو عادي موافق زه د خپلو عوام ورونو دپاره یو څو خبرې کوم په همدې مسله باندې. علما چې دي هغه دوی نشي دوکه کولی، عوام خلک، زمیدار خلک، هغه سکول والا خلک، استادان خلک، دغه چې د دوکه کوي عوام خلک، الحمدلله علما نشي دوکه کولی. د هغې د اظهار د حق دپاره زه خبره کوم. د هغې نه مخکې یو خبره دا ده چې څومره فرقې چې ګمراه شوي دي د هغوی د ګمراه کېدلو یو سبب دی او هغه لوی سبب دا دی چې نیم قرآن کریم یې منلی دی او نیم قرآن کریم نه. د مخکې نه دا قیصه را روانه ده چې څومره فرق ضاله دي د هغوی قانون دا دی چې نیم قرآن کریم مني او نیم قرآن کریم نه مني. مثلا قدریه شو، دا ولې ګمراه شو؟ د قرآن کریم یو آیات مني. الله فرمایي وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. دی آیات کریمه دی باندې عمل کوي، لیکن دا والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون دی آیت باندې کفر کوي. نو ولې ګمراه شو؟ نیم قرآن کریم مني او نیم قرآن کریم نه مني. دغه رنګ جبریه چې دي دوی د قرآن کریم دی آیات باندې عمل کړي وما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمین. لیکن د الله تعالی دغه آیات کریمه چې ذالک جزایناهم ببغیهم وانا لصادقون په دې باندې کفر کړی دی. دغه رنګ خوارج شو، دوی په دې آیات کریمه باندې ایمان راوړی وان الفجار لفی جهنم یصلونها یوم الدین، په دې باندې آیات عمل کوي او لیکن په دې آیات کریمه باندې کفر کوي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء. دغه رنګ مرجئه چې دي دوی د قرآن کریم په دې آیات کریمه باندې عمل کړی دی او ایمان پرې راوړي چې لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. لیکن د قرآن کریم په دې آیات کریمه باندې کفر کړی. ما یعمل سوءا یجز به. او دغه رنګ د دې امثال ډیر دي. دغه رنګ وابیان او پنځپیریان هم چې دي په همدې مسله د علم غیب کې قرآن کریم آیاتونه دا مختلف قسم دي. بعضو کې اثبات د علم غیب دی، بعضو کې نفی د علم غیب ده. هغې په منځ کې علما وایي تطبیق پکار دی. قرآن کریم آیاتونه د یو بل سره جګړه کې اچول دا کفر دی. حدیث کې راځي چې المراء فی القرآن کفر، میرا جګړه اچول په قرآن کریم کې کفر دی. اهل سنت والجماعت د هغې تطبیق کوي او یو ښایسته مسله ترې راوباسي. په دې مسله د علم غیب کې دنیا کې دوه قسمه خلک دي، یو ته افراطیان وایي، یو ته تفریطیان وایي. یو زیاتی کوي یو کمی کوي. چې څوک نفي د علم غیب کوي بالکل د سره علم غیب کلی نه مني، د سره علم غیب مني نه نبی علیه صلات وسلام ته، نو دوی زیاتی کوونکي دي، دوی نقصان تفریطیان دي، دوی نقصان کوي د نبی علیه صلات وسلام په شان کې نقصان کوي چې کم صفت الله نبی علیه صلات وسلام ته ورکړی دي کمی. د هغې مقابل کې څه خلک داسې دي چې ځان ته اهل سنت وایي لیکن د هغوی نه زیاتی کېږي او هغوی دا وایي چې نبی علیه صلات وسلام ته علم کلی دی. داسې نه ده. د دې په منځ کې موږ ته یو عقیده روزي هغه دا دی چې نبی علیه صلات وسلام ته علم غیب شته، لیکن د نبی علیه صلات وسلام علم غیب کې دوه شرط دي. یو شرط دا دی چې د نبی علیه صلات وسلام علم غیب عطایي دی، الله پاک ولا ورکړی دی. دویم دا دی چې د نبی علیه صلات وسلام علم غیب چې دی علی سبیل استغراق نه دی، یعنی هر ذری ذری ته شامل نه دی. او د الله تعالی علم چې دی هغه ذاتی دی، الله ته اچا نه دی ورکړی. او د الله تعالی علم چې دی علی سبیل استغراق دی، د ونې په هر پاڼه باندې د دنیا په هر ذره ذره باندې شته. نو نبی علیه صلات وسلام ته الله پاک د خپل خزانې نه علم ورکړی دی.
نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله د خپل خزانین علم ورکړی دی، موږ دغه علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ثابتو. دا څه نه کوو چې د الله صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکو، د الله پاک صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته موږ نه ورکو او نه ورکول کیږي او نه موږ ورکړی دی. علم غیب د الله تعالی ذاتی صفت ته علی سبیل استغراق دی او غیر محدود دی، غیر متناهی دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم چې دی عطائی دی، الله ولا ورکړی دی، علی سبیل استغراق نه دی، هر فرد ته شامل نه دی. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم محدود دی، متناهی دی. بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم د الله تعالی علم ته نسبت هم نشو کولی. د الله علم ډیر زیات اوچت دی او ډیر زیات دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم د الله د علم په نسبت کې هیڅ نه دی. الله پاک باندې زمون عقیده د قدرت ته د علم ده، د الله پاک صفت نه چاله ورکو، نه الله پاک خپل صفت چاله ورکړی دی. خو چې کوم سیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ثابت دی، د هغې نه انکار کول هغه زیاتی دی. نو موږ وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته علم الغیب شته. او دوی سره ما دا دعوه لیکلې وه، دا دعوه ما دوی سره لیکلې ده، علم الغیب العطائی لا على سبیل الاستغراق ثابت للانبیاء والاولیاء بالکتاب والسنت واقوال العلماء. دا دعوه ده زمونږ د دې دعوی موافق، ان سمانا علم غیب عطائی لا على سبیل استغراق سمانا یو ذره ته شامل نه ده. دا ثابت ته انبیاء کرامو ته، اولیاء کرامو ته بالکتاب والسنت واقوال العلماء. په قران کریم باندې ثابت ته، په حدیث هم ثابت ته، په اقوال د مفسرین او د علماء باندې ثابت ته. د دې منون کې ته کافر او مشرک ویل زیاته ده. او زما په نسبانه دا سړی نه مولا دی، نه عالم دی، او نه د علم په مدرسه کې د وخت تیر کړی دی. ټوله زمانه چې دی هغه په جهل کې تیره کړی دی. یو څو دلایل نمونتن چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته علم الغیب شته، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته علم الغیب شته، خدا هغه علم الغیب نه دی چې کوم الله ته دی. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم صفت ته او الله کوم حصہ د غیب د علم نور کړی دا هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شته. دا خبره کول چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته علم الغیب نشته یا د حضور علم ته علم الغیب ویل نه دی پکار، دا خبره غلطه ده. نو زه دا بحث په دوه شقونو باندې تقسیموم. نو پیل شق چې دی هغه دا دی چې اثبات د علم الغیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته، او دویم شق چې دی هغه د په اسباب جوابونو د هغه سوالونو کې چې دوی د عوامو د دوکې د پاره او د عوامو د گمراه کېدلو د پاره خلکو ته پیش کوي، او دا ورته وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته علم غیب نشته. او وګورئ دا قرآن کریم آیات ته، دا تفسیر دی، دا حدیث دی. دویم چې دی دا د هغې جواب کوم چې دا یو دوکه ده، یو چل دی، خلکو سره کوي، عوام رونه پې دوکه کوي. حقیقت داسې نه دی، حقیقت داسې دی چې د هغې آیات دا مقصد دی، د حدیث دا مقصد دی. نو پیلا دلیل چې دی د قرآن کریم نه دا آیات کریمه دی، بسم الله الرحمن الرحیم وعلمناه من لدنا علما. الله پاک د خضر علیہ السلام قصه کوي او د موسی علیہ السلام، او الله فرمایي چې من خضر علیہ السلام ته د خپل طرف نه علم ورکړو. دا د سورۃ کهف آیات نمبر 15. اوس دغه علم چې خضر علیہ السلام ته ملو دی دا علم الغیب دی. د خضر علیہ الصلوۃ والسلام دا علم چې دی دا چې کوم ورته ملو دا علم الغیب. دې دپاره چونکې دې ته د مفسر قول ته ضرورت دی، نو دا ما سره لاس کې روح المانی دا، روح المانی دا، او دا مکتبه رشیدیه ده کویټه والا، او جلد نمبر ده 15 نمبر جلد ده، او صفحه ده 414. دلته وی وعلمناه من لدنا علما علما لا يقتنه كنهه ولا يقادر قدره وهو علم الغيوب واسرار العلوم الخفيه. دا وی وهو علم الغيوب چې دا علم الغيوب ده. دې ته نږدې
ور علم الغیوب دا پکشتا نو د ځان نه وایو چې علم غیب الله پاک خضر علیہ السلام ته ورکړو نو لہذا دا خبره کول چې انبیاء کرامو ته علم غیب نشته دا ټیک نه ده. هم د دې آیات کریمه لاندې دا تفسیر ابن کثیر ده ما سره مکتب حقانیه پیښور پاکستان چاپ ده او دا جل نمبر ده 3. دا وی د خضر علیہ السلام په باره کې وکانا رجلا یعلم علم الغیب وکانا رجلا یعلم علم الغیب او خضر علیہ السلام یو سړی و چې پوهیده په علم غیب باندې بالکل علم الغیب الفاظ دي صحیح دي ٹھیک شو جزاک الله. دی آیات کریمه باندې دا تفسیر قرطبی دی ما سره خو ما سره د ایران چاپ دی ایران او جل نمبر دی 11 یو لسم نمبر جل دی او صفحه د 14 دی وی انبیاء کرامو ته بالکل الفاظ د علم غیب دا ګور الله فرمایي وعلمناهم من لدن علما علم الغیب بالکل ښکاری سے ټایټل پیج خای بیا اخر کې خیال دې کنه صحیح علم ٹھیک شو الغیب ښکاری کنه علم الغیب دا کتاب دا نه دا ټایټل پیج دا لګ صحیح طریقے سره صحیح شو جی خاجی دا حاشیت الجمل علی الجلالین دے وزه حواله جلالین نه پیش کوم دي کې جلالین هم دي او جلالین باندې حاشیه د جمل هم ده لیکن دا ما سره شکم دي چونکه ما دا جمل لاغست دي کې دواړه دي نو حواله د جلالین نه پیش کوم دا حاشیه الجمل سلورم نمبر جلد ده ٹھیک شو جی او دا صفحه دا سلور سوا یو کم سلویخ وعلمناهم من لدنا علما اے معلوما من المغیبات نا ورث اے معلوما من المغیبات جزاک الله. حاجی دا راکبل دا بیا راک اوم دی باندې دا جمل چې ده کنه خپل تفسیر د جمل دا وی قوله من لدنا اي ما يختص بنا ولا يعلم الا بتوفيقنا وهو علم الغيوب دا پخپل دا د جمل عبارت دا ز عوام ورونو تخیمه چې دا د کی علم الغیب کم از کم چې چا سکولم ویلې کنه نو په دې وپويږي خپوم دی باندې تفسیر بیضاوی دا ما سره یو جل د کی ټول بیضاوی دی او بیل جلدونه ملاویږي خود دې آیات کریمه لاندې دا وی وعلمناه من لدن علما مما يختص بنا ولا يعلم الا بتوفيقنا وهو علم الغيوب دا وری وهو علم الغيوب دا ور تفسیر بیضاوی انوار التنزیل و اسرار التاویل دا پہلا نمبر دلیل د قرآن کریم نا دویم نمبر دلیل د قرآن کریم نا اللہ فرمائی وعلمک ما لم تکن تعلم دا سورت نساء دے آیات نمبر دے 113 دا تفسیری جلالین چونکہ ما سر جمل روڑے دے نو دی کی جلالین هم دے او جمل هم دے نو دا تفسیری جلالین 12 نمبر صفحہ دا تاسو جل نمبر 2 خاطب دا 12 نا یوصل شلم نمبر صفحہ داوی وعلمک ما لم تکن تعلم من الاحکام والغیب من الاحکام والغیب بینیهم دق الفاظ باندې خاجی دی آیات بانی تفسیری خازن جل نمبر 1
صفحہ 401 جلد نمبر 1 صفحہ یوسل دا تفسیر خازن دا 401 داوی وعلمك ما لم تكن تعلم یعنی من احکام الشرع و امور الدین وقیل علمك من علم الغیب ما لم تكن تعلم وعلمك ما من علم الغیب خاص حضور علیہ السلام او خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ټول انبیاء کرامو ته مسله پټول انبیاء کرامو کې په نبی علیہ السلام کې ټول دی موږ سره نه مني سبحان الله صافي خاجی دا تفسیر سواوی دی دا مکی مکرمی چاپ دے الفیصلیہ او جلد نمبر دے 1 دا تفسیر سواوی دے او صفحہ دا 215 دا وی اے علم الغیب ہاں دا تفسیر کبیر دے سلورم نمبر جلد دے سلورم نمبر جلد او صفحه دا 219 داوی الوجه الثانی په دی آیات کریمه کې دو وجه بیانې وی دوی موجه ان یکون المراد وعلمك ما لم تكن تعلم من اخبار الاولین فكذلك يعلمك من حيل المنافقين ووجوه كيدهم ما تقدر به على الاحتراز عن وجوه كيدهم ومكرهم دا ګورم من اخبار الاولین او غیبم دی ته وی چې د حاسه البصر نه اخو من اخبار الاولین خاجی دا روح المانی دا او دا روح المانی جل نمبر دے 5 مکتب رشیدیہ دا کویٹے والا او صفحہ دا یوصل واتیا داوی وعلمك بانواع الوحی ما لم تكن تعلم الذي لم تكن تعلم من خفيات الامور وضمائر الصدور من خفيات الامور یا من خفيات الامور وضمائر الصدور دغه رنګي دا واکه موږ سره دریم نمبر دلیل الله فرمایي وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن لا يجتبي من رسوله من يشاء سورة آل عمران سلورم سپارہ آیات نمبر یوصل یوکماتیا دیدہ پارو گوری تفسیری کبیر دریم نمبر جلد تفسیری کبیر دریم نمبر جلد او صفحہ سلور سوا 2 دا تحقیق کی پدی مسئلہ کی داوی فاما معرفت ذلك على سبیل اطلاع من الغیب پیجندل د علم الغیب په طریقې د اطلاع په غیب باندې فهو من خواص الانبیاء سبحان الله دا د خواص د انبیاء کرامو نه دي بیا رستوي وما كان الله ليجعلكم كلكم عالمين بالغیب من حيث يعلم الرسول حتى تصوير مستغنين عن الرسول بل الله يخص من يشاء من عباده بالرسالة ثم يكلف الباقين طاعة هؤلاء الرسل الله پاک په خپل علم باندې انبیاء کرام خاص کوي او بیا عام خلکو ته حکم کړي چې تاسو د دې پیغمبر اتباع وکړئ دا وګورئ فاما معرفة ذلك على سبيل الاطلاع من الغيب ومن خواص الانبياء او دا دوی عبارت ده سبحان الله خجی دا تفسیری جلالین خو ما تاسو چې ما ځان سره جمل لوړې ده نو تفسیری نور حواله د جلالین دا جمل ده او مکتب رشیدیه کوټی والا ده پیلنه نمبر جلد دی کې وای وما كان الله ليطلعكم الغيب من رسول من يشاء فيطلعه على غيبه كما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على حال المنافقين الله پاک اطلاع د خپل غیب ورکړي لکه څنګه نبی صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ورکړي دا په حال د منافقینو باندې سبحان الله خاجی
او دغه رنګي خالي دا تفسیر قرطبی دی ما سره د ایران چاپ دی او جل نمبر دی کتاب جی 4 ټایټل لخای جل نمبر دی 4 دا صفحه دا جل نمبر دی 4 او صفحه دا چې دینو 200 او یو کم نوی 209 داوی ولكن الله يشتبي ان يختار من رسوله لاطلاع غيبه ما غوري کاری د سب کنه لاطلاعه دا جزاک الله خاجي دا بل روح المانی دی د سلورم جلد دی او ما سره مکتبه رشیدیه ده کوټه چاپ دی او دا صفحه ده سلور سوا او سلور اویا دا وی لیتلیاکم اما لیؤتا احدکم علم الغیب فیطلع على ما في القلوب او لیطلع جميعكم انه طلعت جميعكم بل يختص به من اراد او بیا دلته حدیث ذکر کړی دی دا وی چې نبی صلی الله علیه وسلم تعالی پاک علم ورکړو ابن جریر د سودینا چې ان الكفر تقالوا ان كان محمد صادقا فليخبرنا من يؤمن منا ومن يكفر فنزلت ونقل واحدی ان سودین رسول الله وسلم قال حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل عرضت علی امتی فی صورها پیش کړی چې ماته امتیان زما په خپل صورتونو کې کما عرضت علی آدم او اعلمت من يؤمن بي ومن يكفر چې څوک په ما ایمان نه وړي پاغیم پوه شوم او څوک چې په ما باندې کفر کوي پاغیم پوه شو نفبلغ ذلك المنافقين منافقان ته خبر ورسېده چې نبی صلی الله علیه وسلم ته علم غیب شته مؤمنان پیژني نفستهزئوا هغه نبی صلی الله علیه وسلم پر ټوکی وکړي لکه دا اوس هغه منافقانو نه داسې پاتې دي چې څوک د علم غیب منکر وي نو دا اوسنۍ خبره نه ده د منافقانو د دور خبره ده نو هغه نبی صلی الله علیه وسلم پر ټوکی وکړي وقالو دوی چې یزعم محمد نبی رسول الله ګمان کوي چې انه يعلم من يؤمن به ومن يكفر ونحن معه ولا يعرفنا نفانزل الله هذه الايه دا آیات کریمه الله تعالی نازل کړ او رسو حواله پیش کوم چې د دې آیات کریمه نه رسو الله نبی رسول الله والسلام یو منافق پیژندو او بخاری کې دی چې یو منافق ته چې اخرج یا فلان اخرج یا فلان یا فلان یوزا سبحان الله حاجی دی آیات کریمه باندې تفسیر ابن کثیر دا اول جلد حقانی مکتبه ده او صفحه د شپږ سوه یو کم 50 دا وی وما كان الله ليطلعكم على الغيب انتم لا تعلمون غيب الله في خلقه او بیا رستوي وی که قوله تعالی ولكن الله يشتبي من رسوله من يشاء الله پاک تاسو په غیب نه پوي لیکن الله پاک ورکه د خپل پیغمبرانو هغه چاته چې د الله خوخي وی که قوله تعالی چې عالم الغیب فلا يظهر على غیب احدا الا من ارتضى من رسول فإن يسلك من بين يديه ومن خلفه رسلا سبحان الله استثناء ذکر کړی خالی من سره سلورم نمبر دلیل چې د قران کریم نه الله فرمایي فلا يظهر على غیب احدا فلا يظهر على غیبه احد الا فلا يظهر على غیبه احدا الا لمن ارتضى من رسوله من يشاء دا د سورته جن آیات ته پارا دا 29 او دا وګورئ سورته جن ده ما سره دا تفسیر ابن کثیر او جل نمبر 4 دا خو 4 خدا 4 ده کنه سلورم نمبر جلد داوی
داوی چې فلا يزور على غیب احدا الا من ارتضى من رسول وهذه كقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من العلم الا بما شاء وهكذا قالها هنا انه يعلم الغيب والشهاده وانه لا يطلع احد من خلقه على شيء من علمه الا ما اطلعه الله تعالى عليه. مگر چې الله پاک ورکم اطلاع ورکړي هغه پیغمبرانو علیهم السلام تشتا. تفسیری قرطبی 19 نمبر جلد او صفحه دا 28. دا قرطبی ما سره د ایران والا شاپ ده او جلد نمبر ده 19. دا اتیشتم صفحه دا. الثانیه قال علماء رحمت الله عليهم لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه ثم استثنى من ارتضى من الرسل فأوضعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم. چې الله پاک په غیب باندې عالم دی او بیا الله پاک چې څو غوړه کوي د پیغمبرانو نه هغه چې دی نو د دې نفي نه مستثنا کړي. خاجي دریم نمبر روح المانی دا تفسیر روح المانی او جل نمبر ده دا 29 پارا 29 تا او صفحه چې دنو دا 150 داوی و انما يطلع جل وعلا اذا اطلع من شاء على بعضه مما تقتضيه الحكمه. الله پاک اطلاع کوي د هغه چې د کوم خوښ شي په بعضو باندې د هغه نه چې د حکمت دغه تقاضا کوي. د بعضو علم چې د علم غیب الله پاک انبیاء کرام توکل سبحان الله علیه وسلم. خاجی تفسیر کبیر دا مسئلہ تفسیر کبیر جل نمبر دے 10 او دا صفحہ دا 601 داوی وعلم انه لا بد من القطع بانه ليس مراد الله من هذه الايات الا يطلع احدا على شيء من المغيبات الا الرسل. من المغيبات نقول من المغيبات تايتل پیج لکھائی جی دا دیکھنا تفسیر کبیر خالی دا تفسیر جمل لے حاشیت الجمل علی الجلالین سبحان اللہ او دا جل نمبر دے 8 داوی وفي القسطلاني على البخاري ما نصه قال الطبي اطلاع الله على الانبياء الغيب اطلاع الله تعالی انبیاء کرام له په غیب باندې اقوى من اطلاعه للاولیاء دا قوی ده د اطلاع الله تعالی نه چې اولیاء کرام ته دا علم کوي او يدل عليه حرف الاستعلاء في قول على غیبه. بیا رستوی الا من ارتضى الا رسولا ارتضاه لاظهاره على بعض غيوبه. سبحان الله سبحان الله. الا رسولا ارتضاه لاظهاره على بعض غيوبه المتعلقه برسالته. دا ور على بعض غيوبه بعض غیبونو باندې متعلق بالکل دا سکه. خاجی پنځم نمبر دلیل د قران کریم نا الله فرمایي وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. حضرت عیسی علیہ السلام خپل قوم ته تقریر کوي او بیان ورته کوي چې زه د الله پیغمبر ما او دا غي لپاره
زه د الله پیغمبر یم او ما ځان سره یو معجزه راوړې ده او هغه دا ده چې کوم څیزونه تاسو کور کې خوړلي دي د هغې بیانم خبرم در کومه او کوم څیزونه چې تاسو ذخیره کوئ د سبا دپاره د هغې بیانم در کوم. ښکاره خبره ده ته علم غیب وایي که نه چې کوم څیز په خېټه کې پراته وي او هغه درته معلوموي او د کور ذخیره څیزونه درته معلوموي نو به د هغې ته علم غیب وایي. دا آیات د سورة العمران دی او آیات نمبر دی 150. د دې ترجمه د پاره دا تفسیر قرطبی ایران والا چاپ دے او جلد نمبر دے 4. داوی و انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. داوی وقالو او دی ورتوی چې اخبرنا من ته خبر راکا بما ناکل فی بیوتنا وما ندخر للغد فاخبره. عیسی علیہ السلام د دې خبر ورک فقال یا فلان انت اکلت کذا فلانی سړی ته دا څه خوړل دی وکذا او دا دې خوړل دی وانت اکلت کذا وکذا او تا دا خوراک کړی دی ودخرت کذا وکذا او دا دې بیګا د پاره ذخیره کړي چې ستاسو د کورس زونه معلومول شي او د سبا حل درته وای دغه علم غیب وای کنه الله باز انبیاء کرام ولور کړی سبحان الله. دا والی سے خالی دا تفسیر روح المانی دا مکتب رشیدیہ کوئٹے والا دے او جلد نمبر دے 3 او صفحہ دا 215 دا ورج داوی وقیل المراد الاخبار بالمغیبات. سبحان اللہ. مراد دین اخبار بالمغیبات. خاجی دا تفسیر خازن جلد نمبر 1 او صفحہ دا 252. داوی و اخباره عن الغیوب باعلام الله ایاه ذالک. سبحان الله. اخبار د په غیوب باندې دا الله تعالی د خبر ورکړو. د قوم غوي چې علم توای نبی رسول الله والسلام ته انبیاء کرام ته اولیاء کرام ته شتا الله ولا خبر ورکړل. خاجی دا تفسیر سواوی دی. تفسیر سواوی دی خو حواله مونږ چې دی نو د جلالین نه پیش کوو او دا جلالین په دې سواوی کې هم شته. ما سره د مکې مکرمې چاپ دی سواوی علی الجلالین دا پہلا نمبر جلد دی او صفحه د 155 دا وی فی بیوتکم مما لم اعاینه. دا هغه سيزونو خبر در کوم چې هغه مانی لیدل. عیسی علیہ السلام ورته دا هغه سيزونو خبر در کوم چې ما لیدل نه. فکان یخبر الشخص بما اکلا وبما یاکلوا بعضه. نو سړی ته به خبر ورکو چې کم به خوړل او خېټي سيزه مرته معلومو او چې سبا ته به خوري نو هغه مرته معلومو. سبحان الله. دومره علم الله پاک خپل پیغمبرانو علیهم السلام تور کړي. خاجی تفسیری کبیر د امام رازی رحمه الله جی ما سره جلد 3 حقانی چاپ دی او دا صفحه دا 211 داوی فی هذه الآیت قولان احدهما انه علیه الصلاة والسلام كان من اول مرة يخبر عن الغيوب. خبر به د غیب نه ورکاو. تفسیر طبری دا ما سره د بیروت والا چاپ دی بیروت لبنان والا تفسیر طبری جامع البیان فی تأویل القرآن جلد نمبر 3
حاجی داوی وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ قال الطعام والشرب يدخرونه في بيوتهم غيبا علمه الله إياه. سبحان الله. غيب أو علم دواړه. قال الطعام والشيء يدخرونه في بيوتهم غيبا علمه الله إياه. دا غیب چې الله پاک د دې علم دلته ورکړ. بالکل بینهم دا الفاظ. خاجی دا تفسیر جمل خیر کنی پچھے تفسیر جمل جلد نمبر 1 او صفحه دا حوالی پکې نشته دا واپس آئنده کې کاری ندی سره دا تفسیر جمل او صفحه دا 300 داوی واخباره عن الغيوب بإعلام الله إياه بذلك. سبحان الله. داوی خاجی دا تفسیر ابن کثیر حقانی والا چاپ دے او دا جلد نمبر 1 صفحه دا 546 داوی وما تدخرون في بيوتكم اخبركم بما اكل احدكم الان وما هو مدخر له في بيته لغد. سبا چې کوم د ځان د پر ذخیره کوي نو داغي خبرم چې دی عیسی علی السلام فرمایي زه به در کوم دل. سبحان الله. حج دا ابن کثیر شو کنه خالی دا شپږم نمبر آیات د قرآن کریم نا حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایي دی بار دا خبره کوي چې یعقوب علیہ السلام نا زوی یوسف علیہ السلام ورکو او چې پیغمبر ته علم وې نو یوسف علیہ السلام به چې دینو پیدا کړو کنه هغه جواب زرستو کومم خودلتا یعقوب علیہ السلام یو خبره کوي انی اعلم من الله ما لا تعلمون. دا د سورۃ یوسف آیات ته خجی د سورۃ یوسف آیات ته او 14 پارا دا او شپږ نویم نمبر آیات ته دارا کی تفسیری طبری دا تفسیری طبری دے او جل چده نو دا اوم دے داوی قال علم اقول لكم انی اعلم من الله ما لا تعلمون. یعقوب علیہ السلام خپل زامنو ته ما تاسو سنوي چې دا الله تعالی طرف نه ما سره دا علم دی چې پاغي تاسو پوهیږئ نه هغه علم سو داوی علم اقول لكم یا بني انی اعلم یا بنی علم اقول لكم یا بنی انی اعلم من الله انه سيرد علي يوسف ويجمع بيني وبينه. دا آئنده علم ده کنه ده دقیق علم الغیب خاجی دا جمل عمدہ آیات بانی سلورم نمبر جلد دا حاشیت الجمل علی الجلالین داوی ما لا تعلمون. یعقوب علیہ السلام خپل بچو ته وی ما سر هغه علم دی چې تاسو پاغي باندې نه پوهیږئ اے من حیات یوسف وان الله یجمع بیننا. چې یوسف علیہ السلام ژوند دی دوی ورته علم نو کنه او دا وی چې یوسف علیہ السلام ژوند دی علم ما تشتا او الله پاک به ما سره جمع کوي نو څنګه ورته پته نه و خاجی من سره دا شپږ آیاتونه د قران کریم نو وم نمبر د احادیثونه احادیث په بلغه کې وایي خاجی ختم شو چا دی باندې